قدرمنو اوریدونکو پروګرام کې در سره افسانه شریکوم. ډیره خوندوره افسانه ده، ډیره زیاته اوږده نه ده، خو ډیره زیاته لنډه هم نه ده. ډیره د مینې، د محبت خواږه احساسات دي پکې، جذبات دي پکې. تمه لرم چې ستاسو به خوښه شي. نوې افسانه ده بالکل، په ډوبي ځل یې در سره شریکوم. د افسانې نوم دی کوچی او لیکوال یې دی لطف الله خیال. د کتاب نوم دی د لاس کرښې. د هغې نه دغه افسانه مې درته انتخاب کړې ده په دغه تمه او په دې امید چې ستاسو به خوښه شي. نو توجه غواړم ستاسو افسانې کوچی ته. د ګردې ورځې د سفر ستړې ستومانه، د لمر آخري پلوشې ورو ورو خپل منزل ته روانې وې او دغه مخامخ غر نه د پناه کېدو په تکل کې وې. مازدیګر په تېرېدو و او د لمر د قافلې دغه پلوشو په ځمکه د مسکا آخري نظر اچولو. همدغه وخت د غرونو په دې لمن کې د سپرلو موسم په دې مازدیګري کې دغه مخامخ کلي سره خوا کې د لوړو چنارونو د بڼ نه د یو شپونکي د شپېلۍ نه د یو دردناکې او لیوني ټپې غږ راتلو او دغه غږ په چاپېرچل کې څه غمجنه ارمانجنه شان خاموشي خوره کړې وه. فطرت ورته پښه نیولی و. شپونکي کلي سره نږدې خپلې رمې ته په لختي اوبه ورکولې او دې ورسره خوا کې په غاړه ناست و. کارونو نه ستړي خلک خپلو کورونو ته واپس را روان وو. مارغان هم خپلو جالو ته واپس الوتل او هم په دغه زیړي مازدیګري کې هغه هم خپلې خیمې ته روانه وه. د وښو یو غټ پنډې په سر و، ګیډي لاندې یې مخ ښکارېدو، زلفې یې نیمې پټې نیمې ښکاره وې. د ماښام سرخي په خورېدو وه، د سترګو کتاب یې د لرې نه لوستلی شو. په سترګو کې د جهان حیرانتیا وه، پکې د دنیا سادګي وه او دا لکه د اسمان نه راکوزه شوې یوه معصومه فرښته یا د کوه کاف نه بېدرکه شوې یوه ښاپېرۍ. د ښکلا د قافلو نه پاتې شوې یوه آخري پلوشه، دا یوه کوچۍ وه. تیزه روانه وه لکه چې پرې ناوخته و. د پیغلتوب په درشلې تازه قدم ایښی و. د قدرت له طرفه دنیا ته رالېږلی شوې د ښایست یوه ډالۍ. ښایست ورته هم حیران و. بدن یې د ځوانۍ او د تګ نه یې د ښکلا پته لګېده. هغه د سره خوا کې تېرېده، ده ورته ونه کتل، خو شپېلۍ یې لږ ساعت ته بنده که. خو دا چې لږه مخکې لاړه پښه نیولې شوه، بیا ودرېده، پنډې کېښودو لکه چې زړه ورته څه ویلي وي، لکه چې وایي وشپونکیه تا شپېلۍ ولې بند که، غږوه که نه. لکه چې د شپېلۍ اواز کې یې د خپلو ارمانونو څه عکس لیدلی وي یا یې د هغه ټپه خوښه شوې وي. ده ته یې وکتل او بیا یې ورته ډېر وکاته. ده ورته هم وکاته. د ده په زړه درزا شوه، د زړه درزا یې بېواره شوه. دا څوک ده؟ او لږ ساعت پس هغه بیا روانه شوه. هغه لاړه، خو رامبېلې د زړه په رنځ اخته پرېښودو. د هغه زړه یې په منځ دوه کړی و. هغه بیا شپېلۍ خولې ته ونیوه او ښه زړه یې پرې یخ کړو. څاروو اوبه څښلې وې او یو ځای ته راغونډې شوې وې. دی هم راپاڅېدو او رمه یې روانه که. د کلي مخه یې ونیوه. لار کې د کوچیانو خیمې وې، ماشومانو لوبې کولې، پیغلو او ښځو مال ته ګیا اچوله او رامبېلي هغه بیا ولیده. هغې هم دی ولیدو. ده ورته ډېر وکاته. هغې ورته هم ډېر وکاته. د هغه رمه لارې لاړه او دی لکه د بت همداسې ولاړو. بیا خیمې نه چا په زوره غږ وکړو، چېرته لاړې؟ ابۍ درغلم. هغې خیمې ته منډه که او دې کلي ته روان شو، خو ستړی پریشانه. په سبا همدغسې وشوه.
خو ورسره دا زیاته شوه چې په دغه ورځ دغې کوچۍ پیغلې سره د نیازک ماما لور پرخه هم روانه وه چې رامبیلي پیژنده. هغې هم د ګیا پڼ په سر کړی و. هغوی چې ده ته راورسېدې کوچۍ پښه نیولې شوه، پرخه ترېنه لږه مخکې لاړه. دې ته یې غږ وکړو رڼا راځه که نه ناوخته دی. او په دغه مازدیګر رامبیلي ته دا پته ولګېده چې د دې کوچۍ نامه رڼا ده. په بله ورځ کوچۍ بیا یوازې وه چې راغله لږه لرې خواته ودرېده. ګېډۍ یې کېښوده، بیا کېناسته او رامبیلي شپېلۍ غږوله. د هغه ته غوږ شوه او لږ ساعت پس چې د هغه ورته پام شو شپېلۍ یې بنده کړه او هغې ته په کتو شو. هغې نن په لاس او خپو نکریزې هم پورې کړې وې. دواړو لږ ساعت یو بل ته کاته، خو دې لږ ساعت کې دواړو په سترګو کې یو بل ته ډېر څه وویل. یو بل سره یې ډېرې خبرې وکړې او هغې هم په سترګو کې هغه ته خواست وکړو چې شپېلۍ دې ولې بند کا، غږوه که نه. لا خو مې ارمان په چغو شوی نه دی، لا خو اسمان په ځای ولاړ دی، لا خو دا غرونه خوځېدلي نه دي، لا خو دې زما د ارمانونو په دنیا اور لګولی نه دی، لا خو مې د احساس تنده ماته شوې نه ده. یو لږ ساعت پس هغه لاړه. دی یوازې پاتې شو او بیا دی هم خپلې رمې پسې ستړی روان شو. او بیا به رامبیلۍ هر مازدیګر هم د دغې کوچۍ په انتظار و او هغه به هم ده ته راورسېده. ودرېده به، غلې به یو خواته ولاړه وه، خو دې خبر چې هغې ته کوم درد رسېدلی و. ده به شپېلۍ بند کا، دواړو به یو بل ته کاته او یو څو ورځې پس هغه ورکه شوه. هغه نه راتله. ډېرې ورځې تېرې شوې خو هغه به بیا هم د هغې انتظار کولو. خو یوه ورځ پرخه یوازې په دغه لاره روانه وه، هغه ورسره نه وه. خو چې ده سره خوا کې تېرېده پښه نیولې شوه لکه چې څه ویل غواړي. ده ورته غږ کړو وپرخې. هغه بله دې څه که. هغه لږ ساعت چپ وه، بیا مسکی شوه. هغه رڼا، هغوی خو په کډه وطن ته لاړ، د هغې واده دی. او دا خبره په هغه لکه د تندر ولګېده. هغه حیران شو، سترګې یې ډکې شوې او بیا ترېنه شپېلۍ د لښتي اوبو ته پرېوته.